مهمو خبرونو سرټکی. د امیر خان متقی او مارکوس پوتزل لیدنه. مارکوس پوتزل اسلامي امارت چارواکو ته ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړی دي. د اسلامي امارت د رهبرۍ د اختر پیغام. هیبت الله اخونزاده د اختر په خپل پیغام کې له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه کړې ده. د دینی عالمانو د غونډې په اړه د کرزي غبرګون. This was a meeting of ulama. Ulama are an extremely important part of the country. حامد کرزي په کابل کې د دینی عالمانو وروستۍ غونډه د اسلامي امارت داخلي ناسته وبلله. او د بریټانیا د کابینې د 2 وزیرانو ناڅاپي استعفا. د انګلستان د مالیې او روغتیا وزیرانو له خپلو دندو استعفا کړې ده. سلامونه، زه لیمه سپیڅلې یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي له اسلامي امارت چارواکو سره په کتنه کې وویل ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. له مارکوس پوتزل څخه اسلامي امارت مشرانو وغوښتل چې له نړۍ سره د دوی د حکومت د اړیکو او تعامل په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل له اسلامي امارت مشرانو سره د افغانستان پر حالاتو او له نړۍ سره د افغانستان پر تعامل خبرې وکړې. پوتزل د اسلامي امارت د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې د ماموریت په پیلولو خوښ دی او ملګري ملتونه د افغانستان کلک ملاتړ کوي. ښاغلی پوتزل د اسلامي امارت د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د اسلامي امارت د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته وویل چې ښاغلي پوتزل په دې کتنه کې د خپل ماموریت په اړه معلومات ورکړل او د اسلامي امارت له حکومت څخه د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه وکړله. د اسلامي امارت مشر د لوی اختر په مناسبت د یو پیغام کې ویلي چې د امریکا په ګډون د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ډیپلوماټیک، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي. ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا ټولو ګاونډیو او نړۍ ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به نړۍ ته کوم ګواښ نه وي. د اسلامي امارت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اختر پیغام. د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د اسلامي امارت رهبر دغه اختر په مناسبت د هیواد ټولو هیوادوالو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه وکړه. موږ د امریکا په شمول له ټولې نړۍ سره د تعامل او متقابل ژمنو په چوکاټ کې ښې او پیاوړې ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړو او دا د ټولو لورو لپاره ښه ګڼو. امارت اسلامی یک موقف و پالیسی روشن دارد و این است که امارت اسلامی خواهان تعامل مثبت و خوب با تمام کشورهای جامعه بین‌المللی است. با در نظر داشت منافع ملی خود و ارزش‌های اسلامی خود آماده همکاری است. هیبت الله اخونزاده له هغو کسانو هم وغوښتل چې په بهر کې د افغانستان ته راستانه شي. د دغه پیغام په یوه برخه کې د اسلامي امارت له مخالفینو غوښتل شوي چې د داخلي او خارجي دسیسو ښکار نشي او له تیرو تجربو د عبرت واخلي. هغه کسان چې د اسلامي امارت په خلاف هڅې کوي او د داخلي او خارجي دسیسو قرباني دي، زه په هغوی غږ کوم چې د تیرو ترخو تجربو څخه عبرت واخلي، فتنې او فساد ته لمن ونه وهي او د جګړې او ناامنۍ د رامنځته کولو هڅې د هیچا په ګټه نه وي. ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ډاډ ورکړ چې له افغانستانه به هیڅ هیواد ته ګواښ نه وي. که څه هم د اختر په پیغام کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې اوسنی حکومت د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ادبا و حقونو ته ژمن دی. ما نمیتونیم که
با کشورهای جهان اطمینان بدیم که خاک ما به ضد آنها استفاده نخواهد شد، چون در اینجا 45 سال جنگ بوده، علاقات زیاد در داخل نیست. شاید فعال باشد که مناسبات حکومت امارت اسلامی افغانستان را با همسایه ما تیره‌تر بسازد. د اسلامي امارت له جوړېدو څه باندې 10 میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. تر دې وړاندې دیني عالمانو په کابل کې په یوه غونډه کې د اوسني حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې وه. د ملي دفاع سرپرست وزیر د یوه پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر دوحې ته تللی دی، که څه هم د دغه سفر په هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کیږي چې ملا محمد یعقوب مجاهد به د دغه سفر په ترڅ کې له لوړپوړو قطري چارواکو سره لیدکاته او خبري اترې وکړي. ښاغلي مجاهد په خپله لومړۍ ناسته کې د قطر له امیر تمیم بن حمد آل ثاني سره وکتل. د ملي دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد لومړنی بهرنی سفر. د ملي دفاع وزارت لخوا د مجاهد د سفر په اړه خپاره شوي انځورونه ښیي چې په دغه سفر کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال محسن هاشمي هم ورسره دی. که څه هم د محمد یعقوب مجاهد د 2 ورځني سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر به د دغه سفر په ترڅ کې له قطري چارواکو سره وګوري او خبري اترې به وکړي. مسئولین امارت اسلامی در اوقات مختلف و کشورهای مختلف رفت و آمد و سفرهای می داشته باشند و در این روز چند روز قبل وزیر امور خارجه افغانستان همراه با چندین مسئول دیگر از وزارتخانه‌های دیگر یک هیئتی که متشکل از آن بود رفته بود و با مقامات مختلف کشورهای مختلف گفتگوها و مجالس داشتند و در این مورد مشخص تا هنوز جزئیات نآمده. ملي دفاع وزارت هم په یوه خپاره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه لیدنه د قطر پر رسمي بلنه شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه افغان پوځي چارواکی کولی شي له قطر څخه نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او نړۍ به له سرپرست حکومت سره همکاری کوي. کشورهای منطقه که به آینده افغانستان دلچسپی دارند میخواهند که یک ارتباط با نسل جوانتر طالبان برقرار کنند، به خاطر که به این نظر هستند که بعضی ریفرم ها در آینده از راه از اینا خواهد آمد. حتما در اشاره امریکا است و هر چیزی که بحث میشه در اون مطالب امریکایی ها هم شریک است و این مطالب با اینا اگه شریک شوند و بعضی تصامیم گرفته شود و به نظر من ملا محمد یعقوب قادر به این است که در آینده در سیاست افغانستان یک رول مثبت بازی کنه. یو شمیر نورو سیاستوالو وروستۍ ناستې او سفرونه پټ وبلل او ویل چې نړۍ غواړي له افغانستان سره تعامل وکړي، خو دا ناستې د رسمیت پیژندلو لپاره نه دي. په قطر کې په دې 2 ورځو کې هلته زیات د امریکای ځینې استازي او د اروپایي استازي هلته ورغلي وو او د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلي وي. شاید دا سفر هم د هغو ملاقاتونو د تداوم په برخه کې وي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د قطر د ملي امنیت سلاکار د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی او د اسلامي امارت له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره یې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي، ټولنیزو او امنیتي مسایلو او فرهنګي اړیکو خبرې وکړې. په تیره یوه اونۍ کې دا د اسلامي امارت دوهم لوړپوړی چارواکی دی چې دوحې ته ځي. له ښاغلي مجاهد وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي هم دوحې ته تللی و. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي د لوی جرګې په تالار کې د دیني عالمانو وروستۍ غونډه یوه غیر رسمي غونډه او د اسلامي امارت داخلي ناسته وبلله. نوموړي له العربیه شبکې سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه د اسلامي امارت داخلي ناسته وه، نه لویه جرګه چې د ټولنې د بیلابیلو ډلو استازي پکې ګډون کوي او پر مهمو مسایلو پریکړه کوي. ښاغلي کرزي د اشرف غني تیښتې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د هغه تیښته د حکومت د سقوط لامل شوله.
په کابل کې د دیني عالمانو د وروستۍ غونډې په اړه د حامد کرزي غبرګون. پخواني ولسمشر له العربیه چینل سره په خبرو کې 3 ورځې وړاندې په کابل کې د دیني عالمانو غونډه لویه جرګه د اسلامي امارت داخلي ناسته نه ده بللې. د هغه په وینا لویه جرګه هغه لویه جرګه ده چې د ټولنې د بیلابیلو ډلو استازي پکې ګډون وکړي او د مهمو مسایلو په اړه پکې پریکړه وشي. This was a meeting of ulama. Ulama are an extremely important. دا د دینی عالمانو غونډه وه چې د هیواد یوه مهمه برخه ده. د هیواد ټول وګړي ورته درناوی لري، خو لویه جرګه یو پراخ جوړښت دی. لویه جرګه د هیواد له ټولو برخو څخه د نارینه او ښځو په ګډون د ټول افغانستان د خلکو د استازو غونډه ده چې په هغه کې د مهمو مسألو پریکړه کیږي. All the Afghan people. خواست مردم بود، خواست علما بود که آمده بودن و از بدخشان، از هرات، از خوست، از بلخ، از کندوز، از فاریاب، از بامیان، از دایکنډي، از پنجشیر، از هر نقطه کشور آمده بودن، از هر ولسوالی آمده بودن. پس در این مورد شما چی تفسیر دارید؟ که څه هم ښاغلي کرزي ته تر اوسه بهر ته د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې، خو وایي چې د امارت لخوا نه دی ځورول شوی. ښاغلی کرزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته د حکومت، اردو او پولیسو د سقوط لامل ګڼي. د هغه په وینا د اشرف غني تېښته د بندیزونو د لګولو او د افغانستان د پیسو د کنګل کېدو لامل شوی دی. His leaving the country led to the collapse of the state in Afghanistan. له هیواده د اشرف غني تېښته د حکومت، اردو، پولیسو او نورو بنسټونو د سقوط لامل شوه او د کار نورو هیوادونو ته دا زمینه برابره کړه چې له موږ سره هر ډول چلند وکړي چې دوی غواړي. موږ د اسعارو زیرمې له لاسه ورکړي. امریکا له موږ څخه 2 میلیارډ ډالر اخیستي. People's property. ښاغلی کرزي یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستلو ټینګار کوي او وایي چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره هیڅ عذر نشته. څو ورځې وړاندې په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د دیني عالمانو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ښځو ګډون نه درلود او په پریکړه لیک کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو یادونه نه ده شوې، خو دیني عالمانو د بندیزونو د لرې کولو او په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې چې د نړیوالې لخوا باید د اسلامي امارت دا غوښتنه ومنل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له اسلامي امارت سره په ګډه به پر دې اړه څېړنه وکړي چې د دغه هیواد د ترمز ښار پر ځینو برخو راکټونه څنګه توغول شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ترمز ښار په 15 توغندي لګېدلي او ویلي دی چې امکان لري دغه توغندي د افغانستان له خاورې توغول شوي وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ دغه راکټونه پرون تر توغول کېدو وروسته ولګېدل او مرګ ژوبلی نه لرله. اسلامي امارت وایي د هیواد پر پولو یې کنټرول دی او د وروستي توغندیو د توغولو په اړه به پلټنې پیل کړي. د ازبکستان په ترمز ښار 15 راکټونه توغول شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ښایي دغه توغندي له افغانستان څخه توغول شوي وي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه د جولای په 5مه له غرمې وروسته 15 توغندي چې غالبا د افغانستان له لوري توغول شوي وو د ازبکستان په سرحدي سیمه کې ولیدل شول. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې په اساس دغه راکټونه پرون له توغول کېدو وروسته د ترمز ښار په ځینو برخو ولګېدل. د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان سرحدي قواوې فعاله کې او په سره په پولو کې ځای په ځای شي تر څو دغسې ناوړه پیښونه جلوګیري د دغه وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دغه توغندي له چاودېدو مخکې شنډ شوي او چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اسلامي امارت وایي د هیواد پر پولو یې کنټرول دی او د وروستیو توغندیو د توغولو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. امارت اسلامی مدیریت سرحدات مزای کشور خود را دارد و در مورد مشخص که شما دور شدین ما در صدد تکمیل تحقیقات هستیم و
عناصری که میخواهند که با همسایه‌های ما با کشورهایی که با ما روابط خوب دارند نزدیک دارند فتنه انگیزی کنند ما در تعقیبش هستیم. د دغه وزارت په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې اوس مهال د ازبکستان له مسؤلینو سره د اسلامي امارات یو شمېر مسؤلینو په ملتیا د دغه پیښې د لاملونو د پیژندلو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. ډاکټر انور الحق جبارخیل د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان تاییدوي چې ښاغلی جبارخیل 2 ورځې وړاندې د کابل ښار په 12مه ناحیه کې وژل شوی دی. ځایي سرچینې وایي چې ښاغلی جبارخیل لومړی د ناپېژاندو کسانو لخوا سر غوڅ شوی او بیا د ډزو په ترسره کولو سره وژل شوی دی. 3 ورځې وړاندې د بګرامۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سید جمال الدین په شهره کې په یو موټر کې د ډاکټر نور الحق مړی پیدا شوی و چې مرموز ډول باندې وژل شوی و. قضیه یو څه جنایي ښکارېږي. د کورنیو چارو وزارت د هدایاتو مطابق زموږ امنیه قوماندانۍ په جدي توګه هڅه کوي تر څو دغه پیښه وپلټي او عاملین پیدا کړي د قانون منګولو ته وسپاري. اسلامي امارات د نفتي توکو د بیو د کنټرول په موخه پلاوي ته دنده وسپارله چې د سوداګرو د تیلو زیرمې کنټرول او چک کړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې له یو شمېر دولتي چارواکو سره د خبرو په پایله کې د تیلو د بیو د راټیټولو او د بازار د ټینګښت او کنټرول لپاره دغه پلاوی ټاکلی دی. له بلې خوا په تیرو څو ورځو کې د تیلو بیه په بېساري ډول لوړه شوې ده. موټر چلوونکي وایي چې د تیلو د رانیولو توان نه لري او له اسلامي امارات څخه هیله لري چې دغه ننګونه د ژر تر ژره هواره کړي. د نفتي موادو په نرخونو کې بېساری زیاتوالی. په ښار کې یو شمېر موټر چلوونکي وایي چې د نفتي توکو په بیو کې ورځ تر بلې بدلون راځي او هیڅ اداره یې د کنټرول لپاره اقدام نه کوي. دوی وایي چې دومره کار کوي چې بیا ترې د تیلو د پیرلو لپاره کار اخلي او د دې کار دوام دوی اندېښمن کړي دي. تیل خب بچهش روز در روز قیمت میشه. بیخی دیگه تو شده قیامت شده. بیخی بچهش روزگار خوب نیست. وضعیت خراب است. بسیار زیاد تیل هم قیمت است. اینا کاروبار گم است. هیچ چیز نیست. میخوایم از حکومت و از کسایی که مسئول هستند، البته در گمرک، در بندرها، کسایی که هستند از زیاد تقاضای ما همی است که در عرصه رسیدگی بکنند. مردم خیلی با مشکلات مواجه است. له بلې خوا دوی له اسلامي امارت څخه هیله کوي چې د بازار د کنټرول او د خلکو د ستونزو د حل لپاره جدي اقدام وکړي. پیام خاص ما از دولت امارات اسلامی است که یک کنترل خاص داشته باشند نسبت به فروشات تیل و واردات تیل هم یکی از مقدار کوشش کنند که نرخ‌های تیل پایین بره. مردم همه بیچاره است، توان خرید تیل ندارند. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي چې له یو شمېر دولتي چارواکو سره د خبرو په پایله کې د تیلو د بیو د راټیټولو او د بازار د کنټرول لپاره یو څه ټاکلي دي. در کنار سایر عوامل، سیاست انحصاری و نبود میدان رقابتی برای سایر وارد کنندگان مواد نفتی در کشور از عوامل مهم و اساسی هستند که در عدم کنترل و بلند رفتن بهای مواد نفتی در کشور نقش اساسی و عمده را بازی کردند. یو شمېر د دې کمیټې فعالیت مهم ګڼي او د نفتي توکو د کمښت په برخه کې له دغه کمیټې څخه د ښو پایلو تمه لري. تمام کشورها در تمام دوره‌ها و در تمام نظام‌ها چنین حرف‌های بوده و ولی تطبیق درست و کنترل درست و پیگیری درست نشده. من فکر میکنم پیگیری درست در قسمت میتونه که علاوه از که او وارد کننده ها را که زیاد ملی هستن اونا را تشویق بکنن و تقویت کنن، در پالیس جلوگیری میکنن از بیرون شدن جالبه که تیل از افغانستان به طرف کشورهای دیگه به خصوص پاکستان قاچاق برده میشه. په دې غونډه کې د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال پریکړه کړې چې هر کله چې ټاکل شوی هیئت د تیلو د سوداګرو د زیرمو د لیدنې په وخت کې د ذخیرو کولو په حال کې وي نو دغه شرکت بندولو حق به ولري.
له هیواده بهر هم دا چې ایران ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر سفر په اړه خبرونه لرو او په الجزایر کې د حماس او فتح غورځنګونو د مشرانو غونډه د دې ترڅنګ د بریټانیا د کابینې د دوو وزیرانو ناڅاپي استعفا په اړه هم نور جزئیات په دې انځوریزه کڅوړه کې تاسو ته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې داسې ښکار چې د برجام د بیا را ژوندي کولو لپاره اټومي خبرې اترې یو ځل بیا له خنډ سره مخ شوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزیر او د هیواد د ملي امنیت د عالی شورا د منشي په ګډون د ایران لوړپوړو چارواکو سره لیدنې وکړي. په عین حال کې په دوحه کې د اروپایي اتحادیې په مشرۍ د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو په هکله اوس هم بیلابیل داستانونه اوریدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې ایران په پرله پسې ډول د خبرو اترو په تړاو بې بنسټه غوښتنې کړې چې د 2015 کال د اټومي موافقې له حدود بهر دي. هغه وویل چې نوې غوښتنې د تهران له اړخه د جدیت نشتوالی ښیي. د تهران او واشنګټن ترمنځ غیر مستقیمې خبرې د برجام د ژغورلو په هدف تیره اونۍ په دوحه کې له متوقع پرمختګ پرته پای ته ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له ایران سره د خبرو د نوي پړاو لپاره کوم پلان نه لري. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل په خبرو اترو کې ښکیلو خواو څخه وغوښتل چې اوس پریکړه وکړي ترڅو دا تړون خوندي کړي. هغه وویل چې د موافقې لپاره فرصت شتون لري خو ټینګار وکړ چې د برجام د بیا ژوندي کولو لپاره سیاسي ځای ممکن ډیر ژر محدود شي. په بل پلوه د اسراییلو لومړي وزیر په پاریس کې د خپل لومړني سفر په ترڅ کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په لیدنه کې د ایران سره اټومي مذاکرات یو ډیپلوماټیک کړکېچ بللی او کېدای شي په منځني ختیځ کې د وسلو سیالۍ ته لمن ووهي. په ورته وخت کې د فرانسې ولسمشر ویلي چې دا تړون به د ایران د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د مخنیوي لپاره کافي نه وي. هغه ټینګار وکړ چې ایران کولی شي خپل فعالیتونه په ډیر خطرناک ډول ترسره کړي. د فلسطین د حماس او فتح د غورځنګونو مشرانو له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په الجزایر کې سره وکتل. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس او د حماس مشر اسماعیل هنیه چې د الجزایر د خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مراسمو کې ګډون لپاره الجزایر ته تللي وو پرون سره وکتل. الجزایر او فلسطیني رسنیو د دواړو د لیدنې تصویرونه خپاره کړي چې پکې د الجزایر جمهوریت ولسمشر عبدالمجید تبعون د دوی ترڅنګ ولاړ دي. د حماس او فتح د رهبرانو هیڅ یو دفتر د دوی د غونډې جزئیات نه دي خپاره کړي. محمود عباس او اسماعیل هنیه له 2007 کال راهیسې د فتح او حماس ترمنځ له خونړۍ جګړې وروسته له یو بل سره اختلاف لري. په دې کلونو کې د ګوندونو ترمنځ د روغې جوړې ډېرې هڅې وشوې چې ټولې ناکامې وې. په تیرو کلونو کې د فتح او حماس لوړپوړو چارواکو د سیمې د هیوادونو په پلازمینه کې یو بل سره لیدلي او تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د دوی د لویو خبرو اترو وروستی پړاو هم په 2020 کې ترسره شو خو د دغو دوو ډلو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه ډېر کم وو. ویل کېږي چې د دوی وروستۍ غونډه په 2014 کال کې وه کله چې عباس په قطر کې له هنیه او خالد مشعل سره خبري اترې وکړې. له هغه وخت راهیسې عباس او هانیه څو ځلې یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د فتح او حماس ترمنځ په 2007 کال کې بېلتون رامنځته شو او حماس په همدغه کال د غزې تړانګه ونیوله او خپل سیال له هغه ځایه وشړل. د بریټانیا د کابینې د دوو وزیرانو له ناڅاپي استعفا وروسته د لومړي وزیر بوریس جانسن حکومت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. پرون د انګلستان د مالیې او روغتیا وزیرانو له خپلو دندو استعفا وکړه. د کابینې د دغو دوو وزیرانو له استعفا وروسته یو شمېر نورو لوړپوړو دولتي چارواکو هم استعفا ورکړه. د کابینې د دوو وزیرانو استعفا د حکومت د پرلپسې دسیسو له خبرو وروسته وشوې. لومړی د ګوند دروازې دسیسه چې د کرونا ناروغۍ په منځ کې د لومړي وزیر په دفتر کې او استوګنې کې د ګوند د جوړولو په اړه وه. وروسته له هغه چې د بریټانیا په پارلمان کې د محافظ کارګوند یو جګپوړی غړی کریس پینچر د جنسي ځورونې په تورن شو، وروستۍ دسیسه وروسته له هغې زور واخیست چې څرګنده شوه چې ښاغلی جانسن د دې تورونو په اړه د پوهېدو سربیره ښاغلي پینچر ته وده ورکړه. د دوی د
استعفا خبرونه وروسته له هغه راپورته شول چې بوریس جانسن په خپل تیر حکومت کې د کریس پینچرز د نامناسب انتخاب لپاره په ټلویزیوني وینا کې بخښنه وغوښته په داسې حال کې چې هغه د جنسي ځورونې تورونه سره مخ شو. منتقدین وایي چې د لومړي وزیر لپاره د نوی پرمختګ د هغه د سیاسي ژوند د پای په معنا دی، خو بوریس جانسن وویل هغه پلان لري چې د کابینې په بدلولو سره خپل حکومت بیا رغوي او پیاوړی کوي. نن نویو وزیرانو خپل کار پیل کړ، خو لومړی وزیر لا تر فشار لاندې دی. د ورزش په ډګر کې هم دا چې په کابل کې د فوټبال دویم لیګ پیل څخه په کابل کې د بدن د ښکلا سیالیو تر پای پورې هم په زړه پورې خبرونه لرو چې ستاسو پام ورته راړو. په کابل کې د فوټبال دویم لیګ پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د میوند لوبډلې او افغان لوبډلې مساوي شول او افغان ملي لوبډلې وکولی شول چې د میوند لوبډلې ته 1-0 ماتې ورکړي. د دې سیالیو په دویمه لوبه کې د یوروش بګرامي او یاما شهید لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې او دا لوبه د 1-1 مساوي پای ته ورسېده. د بدن د ښکلا ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ له 3 ورځو وروسته پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې 373 ورزشکارانو برخه اخیستې وه چې له دې جملې څخه 110 تنه ورزشکاران وتوانېدل چې له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. دغه سیالۍ چې د بدني روزنې او ورزش د عمومي ریاست د 2500 تنو په جمنازیومو کې پیل شوې وې 3 ورځې دوام وکړ چې د دغو سیالیو په پای کې د ورزش د مسؤلینو لخوا لومړی، دویم او دریم مقام ته جایزه ورکړل شوه. د یک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو د نن پښتو خبري ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. الله مو مل.